السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به راته راک او روغ یاست. ملګرو نن تاسو یو بله ویډیو سره راغلی یم ملګرو چې ویډیو طریقه درته پیل کوم نو تاسو نه پخوا رادرانه هیله کېږي چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، څنګه د بیل نښانه پال باندې کلیک کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو زر در ورسیږي. ملګرو زه نن تاسو ته د وټساپ کې یوه بله خوندوره طریقه وښیم ملګرو، ویډیو تر پایه ګوره، سکیپ کوئ مه ملګرو. داسې یوه طریقه چې تاسو به ملګرو ستاسو به ډېره خوښه شي دغه طریقه ملګرو. لومړی به تاسو راشئ وټساپ به خپل خلاص کړئ. تاسو چې لومړی خپل وټساپ خلاص کړئ ملګرو، تاسو ملګرو پاس په دغه درې ټکو باندې کلیک وکړئ. د وټساپ کې دا بره درې ټکي نه دي باندې چې کلیک وکړئ، وړاندې به په سیټینګ باندې کلیک کړئ ملګرو. تاسو به دغلته په دې سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. دې څخه وروسته ملګرو تاسو چټ په دغې باندې کلیک کړئ، په دغې اپشن باندې ملګرو. دې څخه وروسته ملګرو تاسو کته لاړ شئ، دلته به چټ بیک اپ په دغې باندې کلیک کړئ ملګرو. دغه طریقه تاسو ته دا شونتیا درکوي چې تاسو بل موبایل واخلئ او دغه نمبر بل وټساپ کې راخلاص کړئ، یعنې دا وټساپ ډیلیټ کړئ بیا بل وټساپ کې راخلاصوئ ملګرو. دا نمبر ستاسو تیر میسیج چې خلکو سره کړي ملګرو هغه به هېڅ نه وي ډیلیټ، او که دا سیټینګ مو ورته ونه کړو ملګرو تاسو بیا خپل وټساپ راخلاص کړه نو ستاسو غونډې تېرې میسیجې به تللي ملګرو، چا سره چې میسیج کړي هغه غونډې ستاسو وتلي ملګرو. دغه طریقه تاسو ته وښایم، دغه طریقه باندې تاسو لاړ شئ ملګرو، نو تاسو به میسیج به خوندي پاتې شي ملګرو. تاسو به دلته ډیلی انتخاب کړئ ملګرو. تاسو ملګرو ځکه ډیلی انتخاب کړئ چې تاسو هره ورځ ډیټا به خپل جیمیل ته ځي ملګرو. تاسو به دلته خپل یو جیمیل انتخاب کړئ، کوم چې مو خپل جیمیل جعلي جیمیل نه ملګرو، خپل جیمیل مو انتخاب کړئ شخصي. تاسو سره ډېر جیمیل یې ملګرو چې جیمیل مو انتخاب کړئ ملګرو، دلته ستاسو جیمیل څه اخلي، ستاسو وټساپ ګوګل سره وصل کېږي، ستاسو څومره میسیج چې دا به جیمیل ته ځي او جیمیل کې به خوندي ښودل کېږي. کله چې تاسو بیرته همدا نمبر بل ځای کې راخلاصوئ ملګرو، نو تاسو به غونډې به ستاسو میسیج بیرته خپل ځایونو له راشي ملګرو. دغې طریقه باندې ګورئ ملګرو دا جیمیل سره وصل شو ملګرو. نو دې نه وروسته تاسو کله کې بل موبایل کې خپل نمبر راخلاص کړو، تاسو به دغې ځای ته راشئ او دلته بیک اپ باندې به کلیک کړئ. ستاسو غونډه ډیټا به بیرته خپلو ځایونو له راشي، خپل وایس میسیج یا چټ میسیج دا غونډې به ملګرو ستاسو دلته بیرته راشي خپلو ځایونو ته ملګرو. په دغې طریقه باندې ستاسو غونډې میسیج خوندي پاتې کېدی شي ملګرو. دا ډېره خوندوره طریقه ده ملګرو. داسې ګورئ دغه روان دی ملګرو، سرچ روان دی. په دغې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل میسیج بیرته دلته وټساپ ته راولئ ملګرو، خوندي وساتئ. وروسته ملګرو دلته بیک اپ باندې کلیک کړئ. ګورئ تاسو ملګرو دغه بیک اپ چې لیکل شوی په دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو غونډه ډیټا به راشي بیرته دغه ته ملګرو. ګورئ په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپله ډیټا خوندي وساتئ ملګرو. که ملګرو زما ویډیو مو خوښ شوي نو زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.